السلام علیکم. عملیات محبت چینل کې تاسو هرکلی دی. ما تاسو دپاره د محبت د یو بل تعویض راوړلو. ما ته ډېر میسیجونه راتللو چې داسې تعویض راته وښایه چې هغه دې سوځولی وي او ولې چې موږ یې په غاړو کې نشو اچولی، په لاس کې نشو اچولی او ډېرې خویندې داسې دي چې هغه د کوره بهر نشي وتلی او وایي چې موږ ته بهر وتل چې کوم دی دا مشکله دی، نو موږ ته آتشي تعویض راکړه چې هغه موږ وسوځوو. نو دا تعویض ما تاسو ته راوړلو. انشاءالله دا چې تاسو وکړئ، تاسو به د رزلټ په خپلو سترګو باندې وګورئ او دا تعویض هغو خلکو دپاره ډېر زیات مفید دی، ډېر زیات فایدهمند دی چې کوم خویندې وروڼه آتشي مزاج لري، چې د چا مزاج آتشي وي او که ستاسو د محبوب مزاج هم آتشي وي او ستاسو مزاج هم آتشي وي، نو دا تاسو دپاره سره زر دی دا تعویض. نو دا تعویض تاسو وکړئ او خپله فایده ترې اوچته کړئ. د تعویض دپاره به اول تاسو صفا سوتره لباس واچوئ، بیا به تاسو یو سور پین راواخلئ او یو سپین کاغذ به راواخلئ. دا تاسو په بل کلر باندې نشئ لیکلی، دا به تاسو صرف په سور پین باندې لیکئ. بیا چې تاسو پین هم راواخستو، صفا کاغذ مو هم راواخستو، نو تاسو به یو د تنهایي ځای منتخب کړئ اور اگربتی بو اغزی کی دی خوشبو ولا ولګوئ اور ځان پورې به هم خوشبو ولګوئ. بیا به تاسو قبلې طرف ته مخ کئ اور ځان باندې څلور وړه سورتونه آیت الکرسي به ځان باندې چوف کئ، خپل اثار به وکئ. بیا چې کله تاسو هر څه وکړل، نو اکثر خلک داسې وي چې هغه تعویض محبوب دپاره لیکي اور په ذهن کې پارټنر وي یا فیملی کې څوک وي، نو چې تاسو چا دپاره تعویض کوئ، بهتره دا ده چې تاسو خپل تصور او خپل یقین مضبوط وساتئ. دا تاسو محبت کې هر رشتې دپاره کولی شئ، که هغه تاسو انډیوال دپاره کوئ، که فیملی کې ښځې خاوند دپاره کوئ، یا تاسو خپلې معشوقې دپاره کوئ، یا د کوم ځای کې چې ایک لیکل شوی دی تاسو په دغې خانې والا عدد ولیکئ. دا دوه تعویضونو والا تعویض دی آتشي، نو دې کې دوه تعویضونو والا اثرات دي. دا تعویض چې کله مکمل شي، تاسو مکمل هر څه ولیکل، بیا به د دې تعویض لاندې تاسو به الخوب ولیکئ. بیا به د خپل محبوب نوم واچوئ، که هغه هلک وي نو بن به کوي او که جنۍ وي نو بیا بنت کوي. بیا به د اهدمون نوم واچوئ، بیا به تاسو اعلی خوب ولیکئ. بیا به تاسو خپل نوم واچوئ، که تاسو هلک یې نو بن به کوي او که جنۍ یې نو بنت به کوي. بیا به د خپلې مور نوم واچوئ. کله چې دا تعویض مکمل شي، تاسو نومونه واچول، هر څه وشولو، نو بیا به د تعویض تاسو وسوځوئ. او چې سوځوئ نو تاسو په تصور یقین مضبوط ساتئ چې مونږ د تعویض محبوب دپاره کړی دی، نو مونږ د تعویض ته چې اور ورته کوو، نو دا مونږ د محبوب په زړه کې خپل ځان دپاره محبت پیدا کوو او د هغه زړه ته اور ورکوو چې زمونږ دپاره بېچینه او بې سکونه شي. بیا چې کومه د دې تعویض والا ایراوي د تاسو وسوځوئ، د تاسو په لیټر په څه باندې هم سوځولی شئ، خو سوځوئ به یې هم په هغه ټایم کې. بیا به تاسو لږ لمده اوړه راواخلئ، آټه به راواخلئ، هغه به تاسو په خپلو لاسونو باندې لمده کئ اور که هلک وي که جنۍ وي، نو بیا به په هغو اوړو کې دا ایرا واچوئ د دې تعویض والا چې کومه خاک وتلی وي. نو بیا به هغه تعویض نه روټۍ پخا کئ، هغه به تاسو که پس اوبو کې ماهیانو ته اچوئ او که تاسو یې نرۍ نرۍ کټ کوئ اور په چت باندې مرهانو ته اچوئ. کوشش به دا کوئ چې دا وخوري، او کچېرې تاسو دا نشئ کولی نو دا به چېرته په سپي باندې هم خورولی شئ. د څه ګناه نشته دی چې تاسو دا سوچ ولرئ چې ګناه دی، د ده ګناه نشته دی. ولې چې تاسو یې په چت باندې مرهو ته اچوئ نو دا د یو ثواب کار دی، او که تاسو یې په اوبو کې میانو ته اچوئ نو دا هم د ثواب کار دی، او که تاسو یې په سپي باندې خوروئ نو دا هم د ثواب کار دی. دا د ده تعویض شریعت هم دی او د ثواب کار هم دی. د ده زکات ما ادا کړی دی. تاسو صرف په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ، چینل سبسکرایب کړئ، زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. بله خبره دا ده چې زه کومه ویډیو بیر کومه، تاسو مکمل هغه ویډیو واچ کوئ چې تاسو ته پته لګي چې په دې ویډیو کې څه ویل شوي دي. اکثر زه دومره هر په ویډیو کې وایم چې زه کومه ویډیو جوړه کوم، زه تاسو ته ووایم چې دا ویډیو کې د تعویض مکمل ډیټیل ما تاسو ته اسانۍ سره تیر کړی، اسانۍ سره مو پوهه کړی اور خو بیا هم نه تاسو د هغه تعویض په باره کې میسیجونه کوئ په واتساپ باندې. نو یو کس نه وي چې زه چاته جواب وکړم، هغه په واتساپ باندې ولیکم، ما ته بېشماره میسیجونه راځي چې زه هر یو ته پرسنل کې جواب نشم ورکولی چې تاسو دا تعویض داسې ولیکئ، داسې طریقه ورسره وکئ، داسې استعمال کئ. دې د وجې نه تاسو ویډیو پوره ګورئ چې تاسو په هغه باندې پوه شئ تعویض چال باندې. بیا هغه د بعد تاسو تعویضونه کوئ، که هغه کم یو وي، او خپل اثار لازمي کوئ، که هغه تاسو زما تعویض کوئ او که
د بل چا تعویز کوي او دزي کې اکثر ډیر ماته د میسجونه راځي چې مونږ تعویز کړی دی مونږ باندې الټا اثر کړی دی مونږ فیملی کې الټا اثر کړی دی نو چې تعویز اثر کوي نو دا صحیح هم کولای شي تاسو باندې چې الټا اثر وشي دا تاسو تعویز په غلطي طریقې یا په غلط مقصد لپاره استعمال کوي نو د کم موکلات دی تعویز ولوي نو هغه د تاسو په نیت باندې پوه شي اوس د ځکه یو هلک ته جنې لپاره کوي نکاح ور سره کول غواړي نو موکلات دی هغه کار وکي اوس د ځکه یو هلک ته جنې لپاره کوي وغه حالت مقصد لري چې زه د خپل مقصد پورا کما بیا د جنې پرېږدم د دې ژوندۍ برباد کما د دې عزت خراب کما نو بیا موکلات هغه الټا اثر په تاسو باندې وکي نو تاسو خپل سوچ خپل یقین دا مضبوط ساتي او بالکل صفای ساتي که تاسو زما تعویز جایز مقصد د پاره کوي زمونږ انډیوال دی هغه مونږ سره په خلاصي نو دا یو جایز مقصد دی اکثر خلک دا کمنټونه هم کوي چې د جایز او ناجایز څه ته وي جایز دی ته وي چې تاسو خزه تاسو نه خفا ناسته د مور کرا تاسو غواړي چې هغه خپل کور ته واپس راشي نو دې ته جایز مقصد ویل شي ناجایز مقصد دی ته ویل شي چې تاسو یو جنې سره محبت لري یا تاسو اسه خواهش تر پوره کوي چې دا جنې مونږ ته راشي او مونږ دې خپل خواهش پوره کو خپل حاجت تر پوره کو نو دا د شیطان لار ده او دې ته ناجایز ویل شي ولې چې ماته ډیر زیات میسجونه راتلو نو مایل چې تاسو په دې باندې پوي کما چې جایز مقصد او ناجایز مقصد څه ته وایي نو تاسو جایز مقصد لپاره زما تعویذونه استعمالوي تاسو ته په فائدہ درکړي ناجایز مقصد لپاره زما تعویذونه چې تاسو کوي الټا په تاسو باندې اثرات کیږي تعویذ ولا او زما یو تعویذ به هم تاسو ته رزلټ نه درکړي که هغه تاسو ما تراشي او ما باندې تعویذ کوي ولې چې تاسو نیت صرف الله ته پته ده او تاسو ته پته ده ما ته پته نشته دي چې تاسو وایي چې را مونږه نکاح د پاره تعویذ کوو زه خو به تاسو ته تعویذ درکما خو الله ته پته ده او هغه د تعویذ موکلاتو ته پته ده او تاسو ته پته ده چې تاسو هغه جنې سره په واقعي سره نکاح کول غواړي او که صرف د هغه جنې استعمال کول غواړي بقایا چې د چا کوم مقصد لپاره تعویذ پکاري وي نو تاسو کمنټ کولای شئ امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښ شي که تاسو ویډیو خوښ شي وي نو ویډیو لایک کوئ د سره زما حوصله افزایی کیږي او خويندو ورونو سره شیر کوئ چې هغه شرمېږي چاته اظهار نشي ویلې نو کېدلی شي چې تاسو یو شیر دی وجینا هغه خويندې ورونو چې کوم دي هغه تعویذو کې او خپل محبت حاصل کی بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاويږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ